وی څه مسله ده؟ وی ښځې ورته وی دوزخي. ده وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې. اوس دا پته نه لګي چې هارون رشید دوزخي دی که جنتي دی. که دوزخي خو ښځه به طلاقه یې او که نه نو ښځه به نی طلاقه. وی د دې مسلې جواب خو ما سره شته. امام شافعي صاحب خلقو بادشاہ تعالی وی صاحب یو رکوټ طالب دی محمد ابن ادریس ته د نوم و ښه نوم یې محمد او د پلار نوم ادریس شافعي هغه سره یې جواب شته. وی ری ولی دی وله مجلس ته بوت. هارون الرشید په تخت ناست دی، وزیران ناست دي، قاضیان او وزیران او قاضیان یې څوک دي؟ لوی لوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې خلک ناست دي. دا نیکان او صالحان خلک یې قاضیان علما. دی ورته مخامخ خو دی طالب دی مولانا صاحب طالب صاحب زما را دې مسلې جواب در سره شته؟ وی او صاحب بلکل شته. ټول مجلس کې وزیران او ګڼه ناست ده. وی ښه وایه که نه؟ وی نه صاحب داسې نه کېږي. وی ته به د دې تخت نه راکوشي او زه به دې تخت ته وخېږم. ته به دلته ودرېږي، ښځه به دې راولې به م ودرې. د مسله به راته بیان کې، زه به جواب درکم. بیا ته پیشه او تخت دې پیشه. وی دا خلق ورته وی داسې کې؟ وی نه، وی دا خو د علم سپکاوی دی چې دی بره ناست دی او زه ورته ولاړ یم او دې ما نه د مسلې تپوس کوي. ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته. مونږ د علماو څه قدر کوو؟ مونږ د طالبانو څه قدر وکړو؟ په لاره به ملا رواني اکثر به اودس مات کړي، مونږ به یې تپوس وکړو استاد کوې کې چرګه پروت دی څوک ورخې ته وباسي. صبر وکړه چې دی خو لږ یو پوټې ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړې. دین د دین عزت پکې د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکوي. د هغې به تم قدر کوي، امام به هم قدر کوي. که مونږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو مونږ به په خپله عزتمن یو. او که مونږ د هغې قدر ونه کړو مونږ به بې عزته یو. ګوره نه مونږ د ګیرې قدر کوو، که یو سړی غلا وکړي نو مونږ ګیرې ته نسبت کوو. ته لا شیخ یې نه لکه دا اخلاق وي دې ګیرې نه ده کړې، دا خو یې لاسونو کړې ده. که سړی معمولي غوندې په سیکل چا سره ډغره ووایي او ته لا شیخ یې نو دا بریکونه یې په دا ګیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخ یې. بریک په لاس کې دی. ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو، پټکي ته نسبت کوو، ګیرې ته نسبت کوو. علم ته لا مولی ته لا طالب ته لا سپین ګیرې نو دا ارواني دې ګیرې وکړه او که د ارواني دې پټکي وکړه او که د ارواني دې علم وکړه. مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو. مونږ په بچو سپک یو، مونږ په کشرانو سپک یو. ولې؟ مونږ د دین قدر نه کوو. که مونږ د خپل مشر د ګیرې دا ګیره او پټکي دا خو سنت څیزونه دي، نو که مونږ د پیغمبر د دې سنتو قدر وکړو، د ګیرې د پټکي د مشر د پلار د استاد د عالم د طالب د جومات د مصلې، قسم په خدای چې تاسو مونږ به عزتمن یو. بیا خو مونږ کې د عزت نشته نو مونږ هم بې عزته یو. نو وی دا د دین سپکاوی دی چې زه لاندې ولاړ یم او دی په تخت سور دی او ما نه د مسلې تپوس کوي. دی به راکوشي زه به په تخت کښېنم، د مسلې تپوس به وکړي زه به جواب ورکړم. بیا دی پېښ او خپل تخت یې پېښ او بادشاهي یې پېښ. هارون الرشید پوه دی چې هلک خو عالم هم دی خو هوښیار هم دی. علم سره ګورې عقل لوی څیز دی. علم سره چې عقل نی هغه هم بېکار دی. ښځه یې راوسته په پړوني کې مخامخ ودرېده او هارون الرشید زر د تخت نه راکوز شو. امام شافعي صاحب رکوټ طالب د په تخت د پاسه کېناست. چې کېناست لوی وزیران او علما قاضیان ناست دي. وی وایه مسله دی. وی صاحب دې ښځې ما ته وی ته دوزخي. ما ورته وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې. امام شافعي صاحب ښځې نه تپوس وکړو وی دا خاوند چې دی څه وایي دا ټیک وایي بیبي؟ وی او صاحب بلکل ټیک وایي. اوس زه راته ووایه چې زه دوزخي یم او که جنتي یم چې ښځه طلاقه ده او که نه ده. امام شافعي صاحب ورته وایي هارون الرشید بادشاه له اول خو در یو تپوس کوم. وی ستا په زړه کې د خدای یره چېرته راځي؟ د الله د یرې نه ته چېرته جاړې؟ الله اکبر. او ورته وی صاحب هره شپه وی دا خبرې خو پټې دي خو هره شپه زه الله ته جاړم او داسې جاړم په سلبو چې خدای لوی رعیت ترې راکړی دی او د قیامت پر ورځ ته ما نه زما د دې قوم تپوس کوې زه به تاله څه جواب درکړم. یا خدای چا سره ظلم ونه کړم، یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي، یا خدای څوک نار مړه نه شي، یا خدای څوک ښځه بې پردې نه شي.
خدای څوک په چا زیاتي ونه کي. دا تپوس خو به ته باندې د قیامت پر ورځ کې الله تعالی به څه جواب درکړو؟ وی ټوله شپه تر پېشمني پورې خدای ته جاړم. وی ښه؟ وی او وی زه ښځه نه طلاق زه بوزر ستا ښځه هغه ځای نه پې علماو راودانګل هلکه طالبه دا مسله ده کوم ځای نه راوویسته د خدای نه جاړې او جاړم او ښځه نه طلاقه. وی او بلکل د قرآن شریف د دې آیات نه مې راوویسته ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وی چې د چا په زړه کې د الله یره راشي د جنتي وي الله به له په جنت کې برق برق باغونه ورکوي. نو دې هره شپه الله ته جاړي په زړه کې د الله یره پرته ده. نو چې په زړه کې د الله یره پرته ده خو جنتي شو که نه؟ زه نه وایم الله وی د خدای کتاب وی. نو چې دې جنتي ده خو وی که زه دوزخي یم نو خو درې په ما طلاقه مونږ ته خو د جنت او د دوزخ پته به ردې نه لګي. لکه ګوره لوګي چې کوم ځای کې وي نو تا ته پته لګي چې لاندې اور دی. داسې ده که نه ده؟ لوګي خو بغیر د اور نه ني. تا چې یو ځای کې وي نو ته به دا یا انور دی او یا دا اور دی. یخوالی چې کوم ځای کې وي ته به چې دا واوره ده د دې نه مو پته لګي.